السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. قدرمنو دوستانو، پر نوې ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې خوندور اپلیکیشن در وښیم. که چیرې تاسو غواړئ چې په یوه میاشت دننه، یعنې په 10 ورځو کې عربي زبان زده کړئ، د هغه څه خبرې زده کړئ در خپله وسه پورې او هغه یاد یې کړئ. نو زه نن تاسو ته په دا خپل موبایل کې تاسو دا یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، تاسو عربي زده کولی شئ. دوستانو، دا موبایل چې دی دا هم زموږ د تاوان شی دی، هم زموږ د فایدې شی دی. نو زه تاسو ټولو ته وایم چې تاسو د تاوان پر ځای فایده ځینې واخلئ، یعنې څه پکښې زده کړئ، هر څه تاسو کولی شئ. تاسو قرآن شریف نه دی زده، هغه تاسو پکښې زده کولی شئ. تاسو یاسین شریف نه دی زده، تاسو پکښې زده کولی شئ. په پلی سټور کې داسې یاسین شریفونه ډېر دي چې تاسو یې را ډاونلوډ کړئ، هغه په خپله خبرو ترجمه ده، تاسو یې هر وخت اورېدلی شئ. قرآن شریف دی، تاسو دغسې عربي زده وي او غواړئ پښتو ترجمه یې زده کړئ، یعنې پښتو یې ترجمه کړئ، تاسو یې کولی شئ. نو نن زه تاسو ته یو اپلیکیشن در ښیم چې په هغه کې تاسو عربي زبان مکمل زده کولی شئ، یعنې چې تاسو هر سوال کوئ په عربي کې، بیا تاسو ته اټومیټیک په خپله جواب درکوي. او بل دا تاسو دا رقم هم کولی شئ چې تاسو نن کوم درس وکړئ، کوم شی سوالات مو وکړه، هغه تاسو ته هلته پروت وي، هره ورځ تاسو د هغه شي معلومات کولی شئ. یعنې هغه ورسره لیکلي وي چې تاسو هر توری په ترجمه کوئ، هغه په هغه ډکشنري په هغه کتاب کې جمع پروت وي. نو ډېر خوندور کتاب دی دوستانو، ماته خو په خدای ډېر زیات خوند راکړو. نو تاسو دا ویډیو تر پایه وګورئ، دا طریقه خامخا زده کړئ، او که د کوم ملګري عربي نه وي زده، خامخا یې زده کړئ، ځکه چې عربي زبان زموږ ټولو پښتنو او مسلمانانو لپاره ضروري ده چې زده یې کړو. دوستانو، نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو، د هغې دپاره به تاسو راسئ، د ټولو در مخه به خپل پلی سټور خلاص کړئ، او نن سبا هر سړی غټ پیکج یعنې انټرنیټ استعمالوي. تاسو به راسئ، پلی سټور به کلاو کړئ. کله چې پلی سټور خلاص کړو، نو دلته به تاسو راسئ، په دغه سرچ بار کې به تاسو څه شي ورته ولیکئ، دا سرچ کې ګورئ، عربي زبان ترجمه پښتو، عربي زبان ترجمه پښتو. دا به تاسو د پلی سټور په سرچ بار کې سرچ کې ښه چې کله مو سرچ کړو، نو دوستانو تاسو کتلی شئ چې ماته دغه دوم اپشن اپلیکیشن راواخیستو، عربي زبان ترجمه پښتو. تاسو به دغه ډاونلوډ کړئ. دا وینئ ماته اوپن بټن دی، دا اوس ما ډاونلوډ کړی دی، دلته به تاسو ته لیکلی وي ډاونلوډ. تاسو به ډاونلوډ کلیک وکړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړو، بیا به تاسو دغه اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړم، د دغه صفحه د دغه شکل دغه رقم راځي. بیا به تاسو دوستانو بیخي بې انتها اسانه طریقه ده، یو شی هم نه غواړي، بس تاسو صرف ډاونلوډ کړئ. دا وینئ دوستانو، چې کتلی شئ، دا به دلته په دې کلیک وکړئ. دا وینئ دوستانو، چې کله مو په دې کلیک وکړو، نو دغسې صفحه تاسو ته راځي. ګورئ دوستانو، دلته تاسو چې هر څه ولیکئ، هغه به په پښتو په عربي باندې ترجمه کېږي. دلته په انګلیش باندې لیکم ګوډ مورنینګ، ما په انګلیش باندې ولیکئ ګوډ مورنینګ. دلته به تاسو په دغه ټرانسلیټ باندې کلیک وکړئ. دوستانو، دغه بټن باندې دا وینئ ټرانسلیټ، چې کله مو په دې کلیک کړئ، اوس ګورئ دوستانو، ښکته به مه شه، دا ترجمه شي. دا وینئ صباح الخیر، صباح الخیر. که زه دلته ولیکم سهار، زه په پښتو ستاسو در مخه اوس لیکم سهار په خیر، بلکل پښتو زبان په پښتو کیبورډ ته مه واړئ. ګورئ دوستانو، زه دلته لیکم سهار، سهار په خیر. دوستانو، تاسو کتلی شئ چې ما ورته ولیکئ سهار په خیر. دلته به تاسو بیا په دغه ټرانسلیټ بټن باندې چې هر څه مو ولیکل، هغه به دا ټرانسلیټ به کلیک کوئ. دا وینئ دوستانو، صباح الخیر، دا هم هغه معنا شوه. یعنې په پښتو کې چې چاته ووایي چې سهار په خیر، په عربي کې معنا صباح الخیر. دا تاسو ګورئ، دا سبا معنا چې موږ سبا ورته وایو، هغه په عربي کې ورته وایي. ما په انګلیش هم ستاسو تر مخه ګوډ مورنینګ ورته ولیکئ، هم صباح الخیر. په انګلیش کې ګوډ مورنینګ څه معنا؟ صباح په خیر. دلته زه لیکم په پښتو باندې ستاسو در مخه سلام، سلام علیکم. دا وینئ دوستان، چې ما دلته ولیکئ سلام علیکم، اوس دلته په دا ټرانسلیټ بټن باندې کلیک کوم. دا وینئ مرحبا السلام، مرحبا السلام. د دې معنا
په عربي کې مرحبا السلام، د سلام معنا په عربي کې مرحبا السلام. نو دلته زه راځم ستا در مخه په انګلیش باندې لیکم هیلو. هیلو معنا څه دی؟ سلام. په اوس به تاسو ته پته ولګېږي چې دا په عربي کې ورته څه شی وایي. ښه دوستانو، زه اوس دلته لیکم هیلو. هیلو ما ولیکو. اوس ته ګوره زه په دا ټرانسلیټ بټن باندې بیا کلیک کوم. هیلو دا ګوره دوستانو چې تاسو هر څه سرچ کړئ دلته به په پښتو باندې راځي. نو تاسو په څو وخت کې دننه عربي زبان زده کولی شئ. نو دوستانو که چیرې تاسو نن یو شی ورلیکلی وي غواړئ چې هغه سبا هم وګورئ، بل ورځ هم وګورئ، هغه به تاسو راسئ د ټول در مخه څه جمع وکړئ. دا دوستانو دلته به دغه کې یو اپشن دی، د ګړۍ اپشن دی، تاسو په دې کلیک کړئ. دوستانو دا کونج کې په دې چې مو کلیک وکړو چې تاسو هر څه ورته لیکلي هغه دلته هم لیکلي. دا دوستانو اوس که یې لیکلي هلو، دلته هلو ولیکل شو، دلته ما لیکلي السلام علیکم مرحبا السلام، او دلته ما لیکلي صباح الخیر، صباح فخیر لیکلي صباح الخیر. دا دوستانو بیا تاسو کاپي کولی هم شئ، مطلب دا دا ځای کاپي کړئ ولاړ شئ په واتساپ کې پیسټ کړئ. په واتساپ کې پیسټ کړئ، هر چا ته تاسو استولی شئ. دا تاسو کتلی شئ. زه راځم دا اوس دلته پیسټ کوم. دا دوستانو د دې مطلب دا رقم دی چې تاسو ته څوک په عربي کې میسج وکړي او تاسو یې ورته په عربي کې جواب ورکوئ، نو تاسو په دغه طریقه ورکولی شئ دوستانو. نو که مو ویډیو خوښ شوی ویډیو د سره لایک کړئ او چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې زموږ هره نوې او خوندوره ویډیو به درته په اول در ورسیږي. نو والسلام، د الله په امان.